कम इंसान چې د اذان نرستو دا دعا صرف درې پیری وای نو الله رب العزت په دغه انسان ته سلور فائدې ور نصیب کوي. اوله فائدہ وی الله رب العزت په دغه انسان ته بغیر مشقت مال دولت او رزق ور نصیب کوي. دویمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د خطرناک بیمارونو محفوظ اوساتي، یعنی داسې بیمارونه چې بیمارو په وجه انسان ته مرګ واقع کیږي کنه دغه ټول بیمارونه به الله رب العزت محفوظ اوساتي. درېمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د هر قسم ظالمانو نه محفوظ اوساتي، یعنی ظالمانو سره د دې انسان بالکل واسطه ناراضي. څلورمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د تنهایی د ګناهونو نه محفوظ اوساتي، یعنی هر قسم ګناهونو نه به دا انسان الله رب العزت محفوظ اوساتي. زموږ عزتمندو بالکل آسان ترینه دعا ده. دلته تاسو ته زه وایم په دې سکرین هم زه تاسو ته لیکم نو اذان نه رستو او د اقامت نه مخکې په دې ټیم کې دا تاسو وایي اذان چې کله ختم شي کنه اذان نه پس خو د اذان مخصوص دعا ده اذان نه رستو چې وایي هغه به تاسو اول وایي او ورپسې به بیا تاسو دا دعا وایي چې کوم زه تاسو ته وایم صحیح شوم. دعا داسې ده اللهم انی اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بس دا دعا دا به تاسو درې پیری وایي خام او اذان نه پس ډایرکټ نه غوړي ښه اذان نه پس په اول د اذان ولا دعا وایي بیا ورپسې دا وایي او لازمي نه ده چې ډایرکټ تاسو ورپسې دا وایي. خیر دی 15 منټه پس 10 منټه پس په وخت پس خو د اذان نه رستو او د اقامت نه مخکې یعنی اذان او اقامت په منځ کې چې دا وخت کنه په دې کې به دا تاسو وایي دا څلور واړه فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کوي بغیر مشقت به الله تعالی تاسو ته مال دولت او رزق در نصیب کوي. د ظالمانو نه به الله تعالی تاسو محفوظ اوساتي او خطرناک بیمارونو به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي محفوظ به الله تعالی اوساتي. او څلورمه فائدہ الله رب العزت په تاسو د تنهایی د ګناهونو محفوظ اوساتي، یعنی هر قسمه ګناه نه به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي محفوظ به اوساتي. صحیح شو نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او صدقه جاری په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا کلمه زده کړي دا شروع کې او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان. ملګرو د افغانستان زیاتره خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي په مشکلاتو کې دي پریشانو کې دي د زلزلو په وجه ډیر زیات نقصانونه شوي دي اکثر خلک پکې شهیدان شوي دي. نو تاسو ټول ته زما گزارش ته چې یو خو ته دعاګانې ډیر کوي چې الله رب العزت د شهیدانو درجه بلند کړي د دې چې څونه پسماندګان دي هغه ته الله رب العزت صبر جمیل ور نصیب کړي او د چا چې نقصانونه شوي دي کورونه راغورځېدلي دي یا زخمیان دي الله رب العزت زخمیان او مریضانو ته شفای کامله ور نصیب کړي او د چا چې نقصان شوی دی الله رب العزت د هغې مددگار شي. ورسره بونیر خلکو ته هم سپیشل دعاګانې وکړي. نور چې څونه خلکو نقصانونه شوي دي که سواد کې دي صوابۍ کې دي که هر ځای کې دي الله رب العزت د هغې مددگار شي. تاسو ټولو ته گزارش دی چې دعاګانې ورته کوئ زما عزتمندو. پښتون چې هر ځای کې دی د دنیا په ګوټ کې دی او تکلیف کې دی مصیبت کې دی پریشانو کې دی دعاګانې ورته تاسو کوئ. تاسو دعاګانې به ان شاء الله رنګ راوړي.